دا د لغمان ولایت د ټولګټو چارو ریاست دی. د دې ریاست مسؤلین وایي چې په 1404 هجري شمسي کال کې د 78 میلیونه افغانیو په لګښت 15 بېلابېلې پروژې پلي کړي چې له ډلې د 3 پروژو چارې بشپړې شوي او 3 نورې پروژې تر کار لاندې دي. دغه پروژې چې 15 پروژې وي ټول ټال 78 میلیونه تقریبا شاوخوا لګښت پرې راته. کندې پل د پاتې برخې تکمیلولو او بله پروژه چې وه د کابل جلال آباد د عمومي شارع د استحکام پل څخه تر درونټې د تقریبا 50 کیلومترو سړک ترمیمو، د شمسخیلو د 7 متره پل جوړولو او همدارنګه د زیارت نوي پل جوړول. د نوموړي په وینا د یادو پروژو پر مټ لسګونه کسانو ته د کار او زرګونه نورو کسانو ته د اسانه تګ راتګ زمینه برابره شوې. د زرکمر پروژه کې به د ورځې تقریبا 50 کسو کار کوو. همدارنګه د شارع په پروژه کې چې د کابل جلال آباد د سړک ترمیمو 40 نه تر 50 کسانو پورې به په دې کې په روزمره خلکو کار کوم. همداسې د کندې د پله 40 کسو، همداسې د شمسخیلو پله کې 40 کسانو د ورځې کار کوو. همدارنګه د زیارت پله کې هم تقریبا داسې وګڼه چې د ورځې 80 کسه دلته کار کوي په مسلکي او غیر مسلکي برخو کې. د یادونې وړ ده چې د لغمان ټولګټو ریاست په روان 1405 کال کې هم د اړتیاو پر بنسټ هیوادوالو ته د اسانتیاو لپاره بېلابېلې پروژې په نظر کې لري. هدایت الله دانش، د افغانستان ملي ټلویزیون، لغمان.